پر اټک ولاړې خپله به پوستی خپل به یې وتاکي خپله به یې ډېری بیا به درې رنګه بیرغ پر اټک لګېدی مړ در کابله در هراته در اټکه سره یو د چا پلار موږ نسي جلا کوی په پاکستان کې ازادي غواړو دلته خو تا ډېر خلک په پکړو په سمبوسو خطا ایستلي دي موږ یې په سترګو ګوتې ورڅخو په سترګو یې ړندوو چې بیا دی په سترګو نه وویني دا زموږ قاتلان دي دوی ډېرې زموږ وینې وڅښلې ولاړ سي خپل پنجاب له ولاړ سي پنجاب له نن لا بس ورورګلي درته وایو بیا دلته که موږ میجر ونیوی که موږ رئیسا یو د حمایې کرنل ونیوی الله ایله سر جم پرېږدو دلته که زموږ ملګري یا د پي ټي ایم ملګري یو خبره وکړي یا د وطن دپاره لانک مارچ روان کړي بیا د ایفایارونه کاټوي نو د هغه نګران وزیرانو باندې پر دې دلالانو ولې ایفایار نه کاټېږي دی څاک لري چې دوی دلته ایفایارونه کاټوي دلته زموږ ټول راسیت خرڅ سوی دی پر نورو ملکو باندې خرڅ سوی دی د نورو حکومتو راج دلته چلوي موږ ریاست ته دا وایو چې اوس موږ قدمونه درپسې در واخیستله اوس تا په خپله فیصله کړې ده چې اسلام آباد له څوک در داخلېږي او ته انټیلیجن غواړې زموږ افغانستان او زموږ د پښتانه وطن دې در اټکه را پرېښوی اوس به یوازې پنجاب ستایي اوس به دا ولس قدمونه درپسې اخي در اټکه به رمېږي زغلی پر اټک به زموږ دا افغانان زموږ دا پښتانه ناست دي تا په خپله فیصله کړې ده چې پښتون پنجاب له راځي او انټرې به کوي موږ به دې فخر کوو موږ به دې خوشحاله یو چې دا فیصله تا وکړ تا موږ ته خپل افغانستان خپل وطن را پرېښوی نو زموږ مشران به زموږ سیاسیان به لاس سره یو کړي ستا پنجابی نظام ستا د تور انګریز نظام به دورې در پنجاب به در وشړي موږ به دې فخر کوو چې تا دونې په غار ننوتې پر یوې پنجاب دي ځان استعمال کوي زموږ د جنوبي پښتونخوا سیاسیان او مشران او خانان دا به ژر د ژره فیصله کوي پر اټک به د اسلامي امارت بیرغ لګېږي د اسلامي امارت بیرغ به پر اټک لګېږي که د اشرف غني حکومت وای بیا به درې رنګه بیرغ پر اټک لګېدی پر دې پښتنو به مذاق نه کوې په دې پښتنو به پسخند نه وی په دې افغانانو به پسخند نه وی دا موږ در کابله در هراته در اټکه سره یو د چا پلار موږ نسي جلا کوی موږ یو پښتانه یو موږ یو افغانان یو زموږ یو ژبه یو مې زبان دی یو مې کلتور دی ستا به دا خیال وي چې دا پښتانه به پتلون او نیکټایي په غاړه کې تا خو اوس فیصله کړې ده تا خو پر امریکې باندې پاکستان خرڅ کړی دی تا خرڅ کړی دی پر امریکې باندې د امریکې څخه به موږ د موټي په زور راګرځوو موږ به د امریکې څخه د موټي په زور راګرځوو پنجابی تا خو خرڅ کړی دی زموږ وطن موږ و امریکایانو ته نه ورکوو موږ یې انګریزانو ته نه
موږ یې دا پښتنو ته ورکوو زموږ پښتانه به د راټکه دلته راچلیږي دلته که زموږ هر سیاسي اعلان وکړئ د ازادۍ اعلان یې وکړئ موږ به ټوله پښتانه په پاکستان کې ازادي غواړو که د سیاسیانو مشرانو اعلان نه کوئ بیا زه په خپله کوم و دې پانسۍ ته زه تیار یم د دې ازادیو پانسۍ ته بیا زه تیار یم بیا زه په خپله کوم بیا به دا لغړی دا غریب پر اټک ولاړي خپله به پوستی خپل به یې وټاکي خپله به یې ګیرئ صفا خبره ده دلته خو یې په موږ کې ځای وخیالۍ جوړې کړي دي دلته خو یې په موږ کې تربورګلوۍ جوړې کړي دي دلته خو تا ډېر خلک په پکړو په سمبوسو خطا ایستلي دي ډېر دې خطا ایستلي دي څوک په یوه شکل څوک په بل شکل موږ په کړو سمبوسو والا ته هم دا وایو چې تیم پنجابیان یاست تیم د پښتني زبان پرېږدئ موږ دلته په وطن کې که څه په چمن کې که څه ټوله په جنوبي پښتونخوا کې موږ د سرکار دلال او سوداګر په غاړه کې تناو راچوو په غاړه کې پړې راچوو پر روډ یې د لړمانه کلمې راباسو تا به خلک زموږ پښتانه به دي په یې 5 ټوپکو خطا ایستلي یا به دي د تورو چشمو په نیاست خطا ایستلي زموږ پښتانه که رښتیا پښتانه ول ستا در دغه دوو در 5 ټوپکانو به تېر سي پر دا پښتنو غریبانو پر دې ورور به لاس واچي سره یو به سي سره یو موټی به سي موږ به هر چا ته وایو موږ دار زورور دار قاتل په سترګې کې ملک مجید ویل چې سترګې وراچوو موږ دا نه وایو موږ یې په سترګو ګوتې ورڅخو په سترګو یې ړندوو چې بیا دی په سترګو نه وویني دا زموږ قاتلان دي دوی ډېرې زموږ وینې وڅښلې دوی ډېر زموږ پښتانه په مندو په شلو پر امبارو وغورځول د ډېرې په سر یې تورې کڅوڼې ور واغوستې نو موږ د 19 آباد کې و ادارو ته دا وایو چې غلي ننوځي په ځای ولاړ سي خپل پنجاب له ولاړ سي پنجاب له نن لا په څه ورورګلي درته وایو بیا دلته که موږ میجر ونیوئ که موږ رئیسا یو د حمایې کرنل ونیوئ په لا اله سرجم پرېږدو زموږ خلک به تا مخکې بیرولي ول یا به یې ستا خاطر کوئ یا به یې د خپل ووټ خاطر کوئ یا به یې د خپلې بنګلې خاطر کوئ نن د دې خلکو په لاس کې ولوېدې چې نه د بنګلې خاطر لري نه د ووټ خاطر لري نه د نوټ خاطر لري نن د دې لغړانو په لاس ولوېدې نن د دې لغړانو په هتکړۍ کې دې ځان واچوئ موږ دلته 40 شپې په امن وکې 40 شپې 40 ورځې زموږ ځوانانو زموږ د دې وطن سپېړنو پر دې روډ ووالې په تا کې دا شرم نشته چې نه دې زموږ د سپېړنې خاطر وکئ نه دې زموږ د ځوان خاطر وکئ نه دې زموږ د کشني خاطر وکئ نو بیا زه ستا د پنجاب څه خاطر کوم بیا ستا پنجاب ته څه کوم په خدای چې ستا پنجاب مکه سي چې بیا درځې چې مکه جنجوړه کې په لا اله که پر دې لیول درسو که زموږ پښتنو فیصله وکړ په خدای که بیا په پنجاب کې هم ګزاره وکړې بیا به ځې دورې امریکې له ورسره ځې دا د افغان خاوره ده دا د پښتانه خاوره ده دا
نه پاکستان په خیرات ورکړې ده نه ورس په خیرات ورکړې ده نه امریکې په خیرات ورکړې ده دلته درته ورس ډېرې ټالۍ ووالې دلته درته امریکې ډېرې ټالۍ ووالې اخر انجام څه سو چې زموږ په افغانستان کې ټانګونه پاته سول زموږ په افغانستان کې وردۍ پاته شوې دا پښتنو جنا وګرځولې دوی ماږ غوږونه خلاص کړل نو زموږ پښتانه وهغه ځای ته مه مجبوره وه وهغه ځای ته یې مه دروه زموږ باډر علاقه دا د پنجاب په سطحې نه دی راوړی دا باډر زموږ د دا پښتنو دی دا د افغانانو دی ستا پلار به هیله کوي هغه که په زور که په رضا یې دلته موږ خپلو مشرانو کنټرول کړي دلته موږ خپل سیاسیانو کنټرول کړي ته به دا سیاسیان پر پښو پر لاسو مچې قربتانۍ به یې وه چې دا لغړیان یې څه ګرځولي دي چې لغړیان یې نه وای څه ګرځولي نن به یې د ډي سي په ځای کې هم دا ولس ناست وای نن به دې په کیله کې هم دا ولس ناست وای ته به در پنجابه ستا به بشتري ګوټونه پاته وای ستا به بشتري ګوټونه پاته وای موږ به ټولو مشرانو ته خواست کوو چې موږ دلته ډېرې شپې وکړې د پاټیانو مشرانو ته وایو چې سره یوسئ سره کښېنئ ورکړئ دا پښتنو ته ازادي دا د تور انګریز دا د پنجابي دا د امریکې د غلامۍ خلاص کوي ورکړئ ازادي خلاص یې کوي موږ منظور پښتون په ډېرو ستړیا په ډېرو تکلیفو زموږ در پرلته ځان راورسوئ موږ د ده شکریا ادا کوو چې په دې حال کې موږ له د ځان راورسوئ موږ خو هېڅ یې وس نه لرو موږ د قربانۍ وس نه لرو چې موږ د ده څه کومه قرباني وکړو که زموږ په وینه زموږ په سر ښه کېږي اوس چې ووایې زموږ وینه زموږ سر درته قربان دی په رښتیا په درواغو نه چې دی په ستړیا کې په دونې تکلیف کې در موږ پورې راورسېدی موږ د ظالم جابر ریاست څه د لاسه موږ پرون اعلان وسو کوی چې زموږ د چمن ورونه وله راغلي وای د ده تقریر یې اورېدلی وای د ده رچره لیدلې وای موږ د ده شکریا ادا کوو ټوله پښتانه له چمن یې ادا کوي ټوله ستا سره وږه په وږه منظور جانه ولاړ دي وږه په وږه د سره ولاړ دي موږ د دې خپل ولس د چمن د ځوانانو او د سپېږیرو او د بچیانو په دواړو لاس سلام ورته کوم زه د دې شکریا ادا کوم چې دوی زموږ مېلمه ته په عزت وکتل الله دې ورته ګردو ته په عزت وګورې او یو مجلس کوم دا ډریوران چې ولاړ دي دا ګاډیان چې ولاړې دي د ولس څه اجازه اخلم د ولس سره خبره کوم دې زه ډېر ستړی کړی یم دا بار بار ماله راځي چې دا زموږ خالي مټران راعلاقه ته یې څه وایاست فیصله ستۍ ده نه منئ سلام دی ورته ته ډریورانو په خپله یې واورئ دا زموږ د دې ولس فیصله ده دا زموږ د لغړیانو فیصله نه ده د هرتال نه د حال پارټیز ده نه د یوې پارټۍ ده نه د دوو پارټۍ ده دا د دې ولس فیصله ده رایې پر ځای ودروئ مه مې تنګوئ نه د شپې ستۍ څخه خلاص شو نه د ورځې ستۍ څخه خلاص شو او دغه ډاکټرسنانو ولایت هم دا خواست کوم چې د شپې زموږ پر ناکوتې ډاکټرسنان په غلا باسئ یا پر زغلوئ که څوک ونیول سو یا چې ماته سول یا موټر وسوځل سو دغه موټر ذمهواره دی په خپله دی صفا خبره ده واوره ډاکټرسن والا بیا ذمهواره ده هر تاوان ته په خپله یې
موږ مه ستړي کوه زموږ لغړیان ستړي دي زموږ لغړیان در په دره دي یو ګوټې خو دې نه واروې بې شرمه او مټر پر ورسره مټر په غلا چنګیا یو ډوډۍ خو دې نه واروه یو توس خو دې نه واروئ او ته مټر راڅه پر ورسره ولې ستا په کور کې وړه نشته ستا په کور کې وړې نشته راسه راځه والا چې سید رانیسم راسه سید رانیسم او بل دا تیر والا ته دا وایم پرون مې ورته ویلي دي نن بیا ورته وایم دا کم خلک چې دلته ګاډیانو ته ورچوي او بیا پر سر کړي وریږدي په درې ورځې په درې شپې دا خلک نشي اوښتی نو دې تیل والا ته زه دا وایم دې ټانکیان والا ته زه دا وایم چې ته راوره ولاړ سه خپله مور خپله خور په درې ورځې به دا ګاډۍ کې کښېنوه چې سرې څالي لږ غیرت وکړئ د دې خوارۍ تېر شي دا لس ورځې بیا که موږ وایي ګاډۍ کې تېل ولیدل بیا موږ لغړیان تېل نمجنګي وو بیا مې عزته کوم هغو ته هم دا وایي چې بیا تې د خپل ځان ذمهواره په خپله یاست ولې دی کوئ ولې بې شرمي کوئ دا زما مسله ده دا زه د خپل ځان دپاره دلته ناست یم یا منظور پښتون چې راغلی دی دا زموږ دی د خپل ځان دپاره یا زموږ پارټي ده دا د ټوله پښتانه مسله ده که دا پر لټ ناکامه سو موږ ټوله پښتون ناکامه کوي که کامیابه سو موږ ټوله پښتون کامیابه کوي رئیسو کسان دا دنده کوي هغو ته خواست کوم په ورورګلوي ورته وایم د قرآن روی یې ورته نیسم د خدای روی یې ورته نیسم چې خدای قرآن ته وګورې دا دنده پرېږد چې دا اتل لکه نه لکه انسانان بېروزګاره دي چې بچیان ځانونه راجوړوي خودکشي کوي نو ته مې په ګریوان کې وګوره ته خواستغۍ کېږې که په کور کې وړه نه لرې که په کور کې وړه نه لرې راسه ګاډي والا سید رانیسم مننه کوم